سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. یو شمېر افغان مېرمنې چې له هېواده بهر ژوند کوي د اروپا پارلمان ته ورغلي دي او د دغه بنسټ له یو شمېر غړو سره یې لیدلي دي. هغوی د طالبانو د سختو قوانینو په وړاندې اروپایي اتحادیې د غبرګون ښودلو غوښتنه کړې ده او دغو مېرمنو له اروپایي هېوادونو نه غوښتي دي چې په طالبانو دې فشار واچولی سي، ځکه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو حقوق نه ورکوي او په افغانستان کې په ښځو باندې محدودیتونه لګولي دي. بلې خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ د کورم په سده کې د 11 اکتوبر پښتون قومي عدالت یا جرګې بلنې غونډې روانې دي. منظور پښتون ویلي دي د ضلع کورم د سده په غونډه کې مو د کورمې د سیمې مشرانو، سیاسي مشرانو، با اثره شخصیاتو، وکیلانو او د هرې پیشې د یونین مشرانو ته د 11 اکتوبر بلنې دعوتونه ورکړل او ویلي دي الحمدلله ټول په شریکه د 11 اکتوبر جرګې عدالت لپاره هوکړه وکړه او یوازې د شرکت هم نه بلکې د شراکت او قربتوب ډاډګیرنه یې راکړه او هر ډول مرسته خدمت یې امادګي نیولې وه. بلې خواته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وایي روسیې اسلامي امارت ته په مسکو پارمیټ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. امیر خان متقي په یو خبري غونډه کې د اسلامي امارت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ نه سپارل له افغانستان سره جفا بللې ده. امیر خان متقي ویلي دي چې باید دغه څوکۍ افغانستان ته وسپارل سي او ویلي دي چې دا به له افغانستان سره او د افغانستان له عوام سره غټه جفا وي او دغه رقم په ډیری ملکونو کې د افغانستان تیر حکومت سفارتونه بند شوي دي او طالبان وایي چې موږ ته به سپارلی کیږي. د دې په اړه باندې ډیری افغانانو خواشیني څرګنده کړې ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.